دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د روم د یو عناقي او بادشاه جبله ابن هم نوم هغه جبله راغی او مسلمان شو چې مسلمان شو نو بادشاه سره ډېر خلک ډېر لوی قوم ورسره مسلمان شو او صاحب مسلمانانو په هغې انتهایي د خوشحالۍ اظهار وکړ ولې چې یو علاقې بادشاه یو کس ته به دعوت ورکړي مسلمان به شي بل ته به ورکړي دا خو بادشاه مسلمان شو چې بادشاه مسلمان شو خو دې سره ټوله علاقه ورنګېده او بلا رعیت په سره مسلمان شو ډېر خلک خوشحاله حضرت عمر فاروق د جبله ته وی دوی زما عمرې ته لکېږي عمره کړ هله وي زه در سره ځم دونه پروټوکول ولا حضرت عمر ورکړم چې یوازې هغه ملاقات نه ورسره لکه د دې ځای نه چې د پاکستان باچا ریاض ته لاړ شي او د هغه ځای نه د ریاض باچا ورسره یو ځای راشي او عمره ورسره وکړي داسې څوک کوي ملاقات وشي ډوډۍ پې وخوري ایرپورټ ته موله راشي خو بیا که هغه بادشاه بار چکرې لګوي نو بادشاه ورسره نه ګرځي پولیس ورسره ګرځي او افسران ورسره ګرځي او صاحبه دې جبله سره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې نه را روان شو مکې ته ورسره راغی او ظاهره د تاسو ته پته ده چې هغه زمانه کې موټرې نه وې نه جزونه او نه لارې وې د اوښانو سفر نو څونه ورسره حضرت عمر صاحب تکلیف برداشت پکار نه وه چې ورسره پولیس لېږلی وي چې د دې حفاظت کوي لاړ شي عمره پرې وکړي سرکاري دوه درې افسران د هغه زمانې به یې لېږلي چې لاړ شي عمره پرې وکړي نه حضرت عمر په خپله ورسره را روان شو دا پروټوکول او د مدینې نه ورسره مکې ته راغی او طواف یې شروع اوس اتفاق ته ګوره چې طواف دوران کې د هغه دا لنګ چې دی انسان چې طواف کوي عمره کوي نو د هغه لنګ یې والي لاندې د پرتوګ په ځای او د کمیس په ځای د ځان نه څادر ته وکړي دا لنګ پلو چې ته په ځمکه راښکلی کېده یو بانډیسي قدم واخیسته او د په لنګ یې کېښود پوه نه شو انسان دلته خو رشي د هغه خپه بې اختیاره د دې جبله بادشاه په لنګ راله او جبله چې سین قدم واخیست زور یې واخیست نو لنګ ته وسپردی شو نو هغه لنګ نه عورت ښکاره نه شو هغه زر خپل لنګ راوچت کو ټیک برابر یې کو خو دې جبله بادشاه لاس اوچت کو او بانډیسي له مضبوطه څپېړه ورکړه ابودیله او داسې څپېړه یې ورکړه چې هغه له صاحبه دا مخ زخمي کړ داسې مضبوطه څپېړه یې ونه ورکړه یخمي یې کړ چې زخمي یې که دا مخه اوس خو د انصاف دور دی که بل څوک وي نو یې به چې زه خو ما بادشاه دی او څپېړه یې راکړه د ده به څه کوو نه هغه فوراً لاړ او حضرت عمر فاروق ته درخواست وکړ وی د جبله ما نه څپېړه ایستېده هغه یې راوغوښته وی څپېړه دې تېستې ده وی او وی ولې وی زما پلنګ یې خپه کېښوده او ما نه لنګ لاندې پرېوته وی لکه پلنګ دې خپه ولې کېښوده وی صاحب ته خو طواف کې روان و زما خیال ورته نو بې اختیاره در څه شوي دي بس حضرت عمر صاحب جبله ته ووی ته زموږ میلمه مسلمان شوې مونږ در باندې ډېر زیات خوشحاله یو ما دله دونه عزت درکړه ګوره هغه دی نه دې ځای پورې در سره رالم او نور عزت به هم دله خدای هم درکوي او زه به هم دله درکوم خو چې ته مسلمان چې د مسلمانۍ یو قانون دی د هغې پاسداري به کوو که په هغه قانون زه عمل ونه کړم نو ما نه به الله د قیامت په ورځ تپوس کوي او که په هغه قانون تا عمل ونه کړه نو تا نه به هم خدای د قیامت په ورځ تپوس کوي ګوره په نرمه یې پویو وی څه قانون دی وی قانون دا دی چې یا خو به دا بانډیسۍ رضا کول غواړي مونږ به هم ورته مینځداري وکړو او ته هم ورته مینځداري وکړې رضا کوو به او یا به دی چې که داسې نه نو څپېړه به درنه وباسي او چې هغه دا واورېده هغه سترګې سرې شوې ښه ما نه به بانډیسي څپېړه وباسي زه به دې رضا کوم ده ته به مینت کوم بانډیسي ته خو بادشاه و د هغه په جامه خو چېته خاوره نه وه پروتې او بیا د روم کافران بادشاه چې کوم کفر کې پاتې شوي د هغې خو به ډېره لویه نشه وه د هغې نشه به اسمان ته رسېده زه به دې رضا کوم مینه وی صاحب خفه کېږه د ما د اسلام قانون دا دی اسلام ته چې داخل شوې دویمه خبره پکې نشته حضرت عمر فاروق د نبي علیه السلام زمانه کې مکه مکرمه کې یو ښځه وه فاطمه نوم یې فاطمه د پیغمبر علیه السلام د لور د نوم په شان نوم یې هغې غلا کړې وه هغې فاطمه د بنو مخزوم قبیلې وه مخزومیه ورته وایي چې غلا کړې وه صاحبه نو بس نبي علیه ګوان پرې رالل او پیغمبر علیه السلام ته پیش شوه او حضور پاک فیصله وکړي لاس به دې کټ کوو دې خیره کې ښې مړوند به دې کټ کوو وایي صحابه ویرېدل صاحب دا خو د لوی سردار لور ده او ډېره ښایسته جینۍ ده او که دې نه لاس پرې کوو فتنه جوړه نه شي قوم یې بل واونه کي
او خلک راته اوچت نشي او دا واپس کافر نشي، دا به څه کېږي؟ د دې جینۍ نه به ملا څنګه پرې کېږي؟ نو صاحبه ټول راغون شو او نبی علیہ السلام ته سفارش کول پکار دی چې دا یو پکې معاف کړي، دا پکې معاف کړي. وی دا به سفارش به څوک کوي؟ نو غاړه چا نه ایښوده. نو د حضرت زید ابن حارثه چې د پیغمبر علیه السلام کوم آزاد کرده غلام و، د هغه زوی اسامه ابه د پیغمبر علیه السلام ډېر خوښ و، ډېره زیاته مینه یې ورسره. ګوره د غلام بچو سره نبي علیه السلام دومره مینه کړې د انصاف ګورې دې ته وایي عادت. حالانکې زید ابن حارثه غلام و د حضور پاک او دی بچی و، نو دی په پیغمبر علیه السلام دق قانون باندې کېښود کېنو ځان سره، دا ماشوم او د شکل نمتورو او حضرت حسن به په دا روز ځان سره کېنو. بیبي عایشه وی یو ځل دا اسامه د پیغمبر علیه السلام غېږ کې ناستو پوزه یې بېدلې وه، قڼې بېدلې وې. وی ما لاس ور مخکې کړه چې د الله رسوله دا ماشوم دې خوا که چې دا پوزه وله پاکه کړم. وی حضور پاک وی نه عایشې زه به وله پوزه پاکوم. وی قسم دی حضور پاک په خپلو مبارکو لاسونو د هغه اسامه قڼې پاکې کړې او وی ما ته وی چې ای عایشې احبیه د سره مینه کوه فانی احبه، زما ډېر خوښ دی، ګوره زما خوښ دی. داسې یو قانون یې پرېښی دی دنیا ته، داسې قانون چې څوک نشي ویلی چې پیغمبر علیه السلام غوندې شخصیت یوازې بادشاه نه و، د الله څونه محبوب، د غلام د زوی سره یې دونه مینه کړې ده. دی مخلوق ته یو باب پرېښی دی، مخلوق د زمانې ته د انصاف یو دروازه پرېښې ده چې د غلام بچی سره د رنګ دور زما دومره مینه ده، نو تاسو به م ګورې مینه کوئ. کشر سره، غلام سره، نوکر سره به ډېر قدر به کوئ. یعنې اوس چې د چا خپل زوی قڼې بیږي نو ښځې ته وایي راشه دا پوزه وله پاکه کړه، په خپله وله نه پاکوي. د خپل نوسي چې د چا قڼې بیږي نو ښځې ته وایي راشه د دې ماشوم پوزه پاکه کړه، په خپله وله نه پاکوي. او هلته ورته عایشه وایي زه وله پوزه پاکوم، نه عایشې زه به پاکومه. کوم لاسونه الله اکبر د حضور پاک د دې ګوتو برابر قیمت بل ځای شته نشته دی، په هغې وله پوزه پاکه کړه په لاس مبارک باندې. دا د حضور پاک انصاف. دا ولې دا دومره اسلام خور شو او دا جوک در جوک په لکونو خلک په اسلام کې ولې داخلېدل؟ د حضور پاک انصاف ته یې کتل چې هغې کې ډېر لوی انصاف و، بې انصافي پکې نه وه. هغه مخلوق له چې کوم سبق ورکړی دی او مخلوق له کومه مینه ورکړې ده، قسم دی هر چا به وي ما سره ډېره مینه ده. چا هم د بې انصافۍ الزام چې ته منافق به لګو، منافقان خو بي داسې او کافرانو به د بې انصافۍ الزام کله کله لګو، مسلمان سوال نه پیدا کېږي. داسې انصاف. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی او جبله چې دی نو هغه وی چې صاحب دنه به زه معافي غواړم. وی ګویا ته اوس مسلمان شوې او اسلام هم دقه شی غواړي. نو جبله وی حضرت عمر صاحب ته وی ما له لږ مهلت راکړه، زه به پکې ذرا ځا کړم. عمر صاحب یې ډېره ښه ده، مهلت به درکړم باندې او باندې سیم کلکو باندې سې ویله داسې چېرته کېږي. انصاف به غواړم، ما له مفتو کې سپېړه را کړې ده او سترګې یې راله خوږ کړې ده او مخ غاښ خوږ دی، دا داسې مضبوطه سپېړه به وله ورکړم پرېږدم چې ته انصاف کې دواړه برابر. عمر صاحب ته هغوی ما له مقرره ادا به کوم وي ډېره ښه ده، موقع به درکړم. اوس هم جج تاریخ ورکوي که نه، د دې تاریخ کې جوړه وکړې که موقع ډېره ښه ده، که بل تاریخ کې فیصله به نو عمر صاحب یې ډېره ښه ده. هغه جبله د موقع نه فایده واخېسته او غلې غوندې د شپې واپس خپل روم ته وتښتېد. و عیسایي شو، مخکې هم عیسایي او مسلمان شوی بیا عیسایي شو او چې لاړ نو هغه خپل قوم ډېر زیات استقبال وله ورکړ او ډېر عزت یې وله ورکړ او واپس یې په خپل تخت باندې په کرسۍ واپس بیا کېنو، بیا بادشاه شو. اسلام لا عمر صاحب نه چا تپوس وکړو وی صاحب څه چل به دې کړی و که نه؟ لکه ها یو خبره رایره شوه، هغه جینۍ چې اسامه لاړه او نبي وی څوک به پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دا جینۍ معاف کړي؟ دا خو مالداره جینۍ ده او د لوی قوم ده او که لاس دې پرې کوي غم جوړ نه شي. یاره وی دا اسامه ډېر ښه وخت دی ده ته وایو دی به حضور پاک ته سپاره شو او محبوب اسامه وی ته نبي علیه السلام ته سپارش وکړه. هغه وی ډېره ښه ده، لاړ حضور پاک ته کېناسته وی د الله رسوله دا فاطمه مخزومیه جینۍ چې ده د یو مالدار کور سره تعلق لري، خشتم ده، جینۍ هم ده او که دا لاس دې پرېښي بونډی به شي او ټول قوم به یې خفه شي، څوک به یې په نکاح هم نه علي بیا او صاحب ټول قوم غم جوړ نه شي راته، معامله خرابه نه شي چې دی ووینو حضور پاک سترګې مبارکې سرې شوې
وی اتشفع فی حد من حدود الله، ته د خدای په احکاماتو کې سپارښتنه کې داسې حد حکم. او بیا حضور پاک سو فرمایل والذی نفسی بیده، زما د قسم په هغه ذاتي چې ساه مې د چا په لاس کې ده، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اعاذها الله منها. نو وی که چرته زما لور فاطمه غلا کړې وي نو هغې نه به مې لاس پرې کوم. دا خو دا فاطمه ده، که زما لور فاطمه غلا کړې وي قسم مې د الله په ذاتي چې هغې نه به مې لاس پرې کوم. دا خو پخوا او انما وی د ما نه مخکې قومونه په څه هلاک شو، په څه هلاک شو. ولکد من کان قبلکم، په څه هلاک شو؟ په دې چې کله به یو غریب سړي روانې وکړه نو اقاموا علیه الحد، نو په هغه به حد جاري کو، او چې شریف او مالدار به پکې روانې وکړه نو په هغه به حد نه قایمو. زموږ اسلام کې د غریب او د مالدار، د امیر او د مولا، د خوار او د غریب او د ګدا هیڅ فرق نشته. بعضې سړي د مالداران خلک او دا سپېمې به ترنګوي په دې غریبانانو باندې. بعضې سړي وایي نوابان او چودریان او دا سپېمې به ترنګوي. هلکه ولې؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې خدای ته ډېر خوښ او بهترین پرهیزګاره سړی دی. غریب دی ولې نه؟ یو چوړی چوړی چې دا غول پاکوي یو مسلماني، یو جاروکښ چې مسلماني، قسم په خدای چې 50,000 اوباما د امریکې بادشاهان او د روس بادشاهان یو ځای کا، که د خدای په دربار کې د دې مسلمان نوک ته هم رسي. اسلام عدل غواړي، عدل. نو او نبی علیه السلام وی داسې ته کټ کړ، بلکل یې رعایت یې ورسره ونه کړ. او بیا خدای څه وکړل؟ هغه جینۍ وادم شوه. عایشه صدیقه فرمایي وی حسنت توبتها، وی ډېره ښکلې توبې وویسته بیا. او پیغمبر علیه السلام له به راتله د مسلو تپوسونه به یې کول، نو ما به د دې مسله پیغمبر علیه السلام ته بیانوله. هېڅ مسله جوړه نه شو. بهر کې هغه جبله خو بس موقع نه فایده واخېسته، وتښتېد روم ته او واپس بادشاه کړ او ډېر لوی عزت یې وله وکړ. نوره دبقه کړې و پرې کړې به مو معاف کړی به هغه سړی، خو لا واپس عیسایي شو. عمر صاحب وی زمونږ دغه وسو او ما د خپل ښکلي پیغمبر نه چې کوم چل زده کړی دی او څه مې ترې زده کړي دي او کوم سبق مې ترې ویلی دی، نو هغه هم دقه دی چې دا ما څه فیصله وکړه. باقي خوښه د خدای ده که څوک مسلماني او که څوک کافري. خوښه د هر سړي خپله ده، که مسلمانېږي او کافر کېږي خپل کار به کوي، خو زه به د انصاف نه فایده اخلم. یو صحابي چې ترون ته تللی و، دې نه پس چې روم ته لاړه، د جبله اورېدلي چې د مدینې څخه خلک راغلی دی. نو جبله هغې راوغوښتل وی دا مېلمانه راولئ چې سنګراله کښېنول ځان ته مخامخ په شاهي دربار کې. جبله ورته ما پېژنې؟ وی نه. تاج یې ورته کوز کړو، هغې به تاج اچولی و، دا مخ به بل شانوبند به یې اچولی و. وی اوس مې پېژنې؟ یاره وی څه شک هم لږ دی در باندې راغی. وی هغه جبله م یاد او وی موږ هم پېژندې. وی دا هغه جبله یم ښه ابن یهم، چې زه مسلمان شوی وم. او بیا هغه بانډیسي نه مې څپېړه وویسته، واپس رالم، بعد الله نه حضرت عمر اخېسته. هغې ورته وی صاحب غلطۍ دې وکړه، سړی به رضا شو، لږ صبر، ما به رضا کو. وی خیر دی موږ به رضا کړی و، د سره به مدد کړی و. نو دا تا ولې اسلام پرېښود واپس عیسایي شوې؟ هغه جبله ورته وی اوس مې اسلام تړه کېږي. هغه څلور پنځه لس شل ورځې چې ما په مسلمانۍ کې تېر کړي دي، هغې چې د ما پړه کومه چاپه لګولې ده هغې پسې ډېر خفه یم. هغه مې ورپسې خارښ کوي. نو بیا راځه، هېڅ خبره نشته، بیا واپس مسلمان شه. که عمر امیرالمؤمنین لور راکوي نو دا به مې باره شي چې زه که بیا مسلمان شم چې عمر غوندې لوی بادشاه چې دنیا پرې رپېږي هغه راله لور راکړه. دې صحابه ورته ویل چې زمونږ لور غواړې خود به درنه ورکړو، او که د عمر لور غواړې نه خو زمونږ اختیار کې نه، نه هغې اختیار کې ده. وی تپوس ته وکړې، وی ښه ده مونږ ځو مدینې ته، که چېرته عمر لور درکړله مونږ بیا راځو. وی بس که هغه لور راکړې زه بیا مسلمانېږم. دوی راله حضرت عمر فاروق ته یې وی صاحب مونږ خو روم کې هغه جبله بادشاه سره میلو شو، په هغه به کې خو د اسلام دقه شو، هغه خارق پروت دی خو بیا مسلمانېږي، خو د شرمېږي چې خلک به راپورې ټوقې کوي. نو یو شرط یې ښه دی، وی که عمر ما له لور راکوي زه مسلمانېږم. عمر ورته وی ای د خدای بندګانو
چې ولې به ورته ښه نه کولی هیلې به ووته دا خو لا یو لور ده چې د یو عام سړي د ایمان او د اسلام نه د عمر په شلګونو لوړه قربان شابه زما په لور چې یو سړی مسلمانېږي فورا ورته ښه کوې هله شابه اصغلوې او ریولې وی لاړل چې روم ته واپس او پیاده مزل وي وخت په لګېده چې روم ته واپس ورسېده شور شغرب او جلسه جلوس او چغې اورې وې تپوس یې وکړو اوس څه چلو شو وایي دا هغه زموږ بادشاه جبله مړ شوی دی په جنازه یې ور وپته اسلام یې واپس په نصیب کې نه زمارو لیکن حضرت عمر یو دروازه یو د انصاف دا قایم کړ یو سبق مخلوق ترستو پرېښود چې پروا نشته که یو سړی کافر کېږي او که مسلمانېږي په دې پروا نشته خو چې کوم انصاف دی او عدل دی هغه قایم دا خو د بادشاه انصاف او عدل شو لیکن وګورې د عدل انصاف ما درته وختي وي یوازې د بادشاه سره تعلق نه لري هر انسان به عدل کوي کور کې دننه بچو سره به عدل کوي